د شاه کمپیوټر سنټر فیسبوک پیج لیدونکو ته د صرافۍ سیستم دویمه ویډیو د تاسو ته نن په دې درس کې تشریح کوم. په اول درس کې موږ او تاسو داسې سیستم جوړ کړو، مثال داسې یو روزنامچه هم جوړه کړې ده چې څومره پیسې موږ ته راځي، خارجي پیسې، یعنې که اکثره مشتریان یې تا ته راوړي، ته یې دلته قیمت لیکي، مقدار لیکي، مجموعه یې راوباسي، ډایرکټ هماغه پیسې ورکوي. بیا مې درته وښودو تاسو ته که داسې ویل شي چې په نن تاریخ څومره پیسې راغلي، راته معلومې کړه، نو ته به په دې شکل یو جدول جوړ کړې، هغه به ورته سم فنکشن به دلته اپلای کړي او دا ټوله مجموعه به انتخاب کړي، درته وایي چې 9200 روپۍ صرافۍ نه تلي، یعنې خلکو تا ته خارجي پیسې راوړي، ته یې بدل کړي افغانۍ ورکړي. اوس تا ته دلته معلوم کړه چې څومره نن ډالر راغلي، څومره نن څه راغلي، پاونډ څومره، یورو څومره، ریال، دا معلوم کړه. نو لپاره موږ سم اف فنکشن نه به کار اخلو، مساوي سم اف. صحیح شو، سم اف په انتخاب کړئ. صحیح شو، دلته اول لیکلي کرایټیریا، کرایټیریا کې زه ورته یم که د خارجي پیسې دغه کالم به انتخاب کړم، زه ورته یم که چیرته کاما ډبل کوټ دلته ډالر وي، نو ډبل کوټ کاما دې ځینه د هغې ډالرو مقدار راته څه کړه، جمع کړه. څومره ځای چې تاسو انتخابوئ ستاسو خوښه ده، انټر کړه، درته وایي نن څو ډالر راغلي، 950. ګورئ دلته وګورئ 1.5 یو ځل راغلي او 500 بل 1.5 او 500 950. اوس ګوره که زه دلته یو بل ریکارډ انټر کړم، مثال زه ولیکم علي ډالر یې راوړه په 8 کې ده، څومره یې راوړه 500. نو ګوره ډایرکټ درته ښیي چې څومره ډالر نن راغلي، 1050. ښه درته وایي یورو پاونډ څومره راغلي، همدا طریقه مساوي سم اف کوس شروع کړه. اول به که رینج کې به ته څه انتخاب کړې، دا د خارجي پیسو کالم به انتخاب کړې. صحیح شو، کامه به واچې، ډبل کوټ زه ورته یم که چېرته دلته مثال څه وي، پاونډ وي، ډبل کوټ کامه دې ځینې څه وکړه، مجموعه راته راواخله، دې ځینې راته څه راواله، مجموعه. بس که اوس بند که انټر که، پاونډ څو راغلي، 200 روپۍ. وګورئ 200 راغلي. بل انټري ګوره زه کومه، زه لیکم مثال په طور داود پاونډ یې راوړله، څومره پاونډ، پاونډ په څو دی مثال 15. څومره یې راوړه، فکر وکړئ 800 پاونډه 15 کې چې ضرب کې 680 روپۍ شو، نو څو پاونډه راغله، 1000 پاونډه راغلي. وګوره 200 دا دي او 800 دا دي، څو شوې 1000. همداسې ریال هم او یورو هم، نو ټول دپاره به سیسټم جوړ کړي، تا ته به معلومیږي چې نن یاره صرافۍ ته څومره ډالر راغلي، څومره پاونډ راغلي، څومره ریال، څومره یورو. صحیح شو، نو دا د صرافۍ سیسټم دویمه ویډیو شوه. تاسو کوشش کړئ دغه ویډیو لایک کړئ، شیر یې کړئ، کمنټ پې ورکړئ، څومره چې شیر کولی شئ ډېر شیر کړئ چې خلک ترې ګټه واخلي. نور ښه وخت، خدای پامان.